طالبانو دلته یوه خبره بله هم پاتې ده، هغه دا ده چې انسان کې روح سته که نسته ده. طالبانو د الحاد د فکر خلق ناری وهي، هغه وایي چې قرآن کې څوک نسته ده. قرآن کې وایي دا چې روح انسان کې نسته ده، بس دا وینه روح ده. د انسان کې چې وینه وچه سوله وینه لاړه له انسان نه روح لاړه، او دا غلطه خبر ده طالبانو. ابن مسکوی په نامه یو عالم تیر سوی تهذیب الاخلاق په نامه یو کتاب جوړ کړی، او ما سره به دا وعده هم کوي طالبانو چې دې مدرسې نه لاړلی نور بیا مزخرفات پرېږدئ. طالبانو هغه کتابونه چې علوم پکې دي د هغې پلټنه به کوئ او پیدا کوئ به یې او مطالعو باندې به ځانونه ستړي کوئ چې الله پاک په جامعې کې داسې انسانان پیدا کړي چې جامعه ورسره مترقي او په مخ باندې لاړه سي. تهذیب الاخلاق د ابن مسکوی کې وایي یو جسد د انسان ده او یو روح د انسان ده، دا دواړه فرق لري. څنګه فرق لري؟ ته ورته ګوره، انسان چې څومره مادیاتو کې متعمق کیږي طالبانو مادیاتو ته ورننوځي، نو هلته طالبانو د معقولاتو نه لرې کیږي. تاسې طالبانو په دې خبره لږ عمیق فکر وکړئ. یو جسد د انسان ده، یو څوک ده، یو روح د انسان ده چې نفس دوی ورته وایي. ته ورته ګوره اوس انسان چې څومره چاته نږدې کیږي مادیاتو ته، هغومره انسان له معقولاتو نه لرې کیږي، له علومو نه لرې کیږي. څومره چې انسان معقولاتو ته نږدې کیږي، څومره چې انسان له مادیاتو نه لرې کیږي، هغومره د انسان معقولات څنګه کیږي؟ قوي کیږي. اوس ګوره یو سړی ده، دی ما ټوله ورځ دی ده، بس ښځې دي، 4-5 ښځې دي، بچي دي، شپه ورځ دی د مادیاتو سره ده، چاپي دي، ځینو خو مادیاتو ته نږدې سو. څومره چې انسان مادیاتو ته نږدې کیږي له چا نه لرې کیږي؟ له معقولاتو نه لرې کیږي. او څومره چې انسان مادیاتو نه لرې کیږي هغومره معقولات دې قوي کیږي او معقولات ورته ډېر یادیږي. نو طالبانو تاسې په دې فکر وکړئ علم مکمل فراغ غواړي. علم له دې سره علم پلانکی شیخ صاحب هم وزارت کې وړه دوره کې دی بلوالی هم ورسي هلته ورسره یي. نو علم باندې رشخان مه وهیه. دا یو قانون ده چې کله څوک د مادیاتو سره نږدې سو طالبانو د معقولاتو نه لرې سو. څوک چې د مادیاتو نه لرې سو بیا چاته نږدې کیږي؟ نه به یې همداسې که نه؟ اوس تاسې غوږ ورته نیسئ. ښه دا چې ته مادیاتو ته نږدې سولې، معقولات لرې سول، خو دې نه معلومیږي چې د انسان جسم څه خوښوي. دا چې لرېوالی تېر نه خوښوي، دا ورانه یې چې له مادیات سره د څوک دي، د معقولاتو سره یې جوړه چې د دا نو څوک ده؟ روح. بیلتون راغی که رانغی پوی نه شولی. انسان چې له مادیاتو سره نږدې سي دا تقاضا دی چا ده؟ د جسم. دا چې معقولات ورنه لرې کیږي نو خو دې نه معلومه سوله معقولات تر بل چا تړاو لري. که تر چا یې تړاو درلودلی تر جسمه پورې، نو چې جسم له کوم شي سره جوړه وی باید دیدم ورسره جوړه وی. خو دې نه معلومیږي دا معقولات له یو بل شي سره جوړه لري چې هغه روح ده. دلته چې انسان له مادیاتو ته ورنږدې و منغمس سو، هلته معقولات لرې سول. کله چې انسان له مادیاتو نه را لرې سو، خو د چا په طبیعت یې کار وکړو له مادیاتو نه لرې والی؟ د روح په تقاضا باندې. هلته معقولات څوک سو؟ مترقي سو. داسې راته ګورئ چې پوی نه شوئ، نه یې. ځکه طالبانو چې مخونو ته م ګورم نه یې.
ګوري طالبانو دا معقولات که د جسم هغه وایي انسان چې مادیاتو ته ورنږدې سي معقولات تر لرې سي دې معقولاتو باندې نه پوهېږي خو ولې که چېرته د معقولاتو تعلق تر جسمیاتو پورې وای مادیاتو پورې خو سره نږدې سوی وای څومره چې دی پکې منغمق کېږي غومره باید هغه ورسره رانږدې سي خو د معقولاتو له چا سره ورانه ده مادیات څومره چې دی منغمس کېږي په مادیاتو کې څوک لرې کېږي معقولات لرې کېږي ورانې پیدا کېږي بغض پیدا کېږي خو دې نه معلومه شوله چې مادیات چې تړاو د جسم سره چې مادیاتو سره چا تړاو دغه جسم ده مادیاتو سره چې چا سخته ورانه دغه څوک نو خو دې نه معلومیږي چې د معقولات چا سره چې جوړه دي جوړه لري او چا پورې تړاو لري هغه بل شی د جسم نه لکه جسم چې دلته څومره منغمس کېده منعمق کېده وړاندې تله دلته معقولات لرې کېدل خو څومره چې انسان له مادیاتو نه لرې سي داسې اساغوجي کې وایي طالبانو اشراقیین علما د کاپیرانو